سلامونه او درناوی د لوی بخونکي او سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامو. نن در سره یو ځل بیا خپله یوه نوې ویډیو یو څه موده پس شریکوم. په دې ویډیو کې به تاسې سره اول زه یوه لنډه ویډیو چې پنجابیان په دې خپله اقرار کوي چې که تاسې یوازې د پنجاب په صوبه کې الیکشن وګټئ نو تاسو په ټول پاکستان کې واکداري شئ کولی. نو دغه ویډیو به در سره اول شریکه کړم، بیا هغې نه وروسته ما په دې باندې یو څه تبصره کړې ده، هغه هم در سره وګورئ، خپل هم وګورئ او ملګرو سره هم شریکې کړئ. कोई पार्टी सिर्फ अगर पंजाब में मेजॉरिटी ले ले उसको बाकी सूबों में जाने की जरूरत ही कोई नहीं. दैट मीन डोमिनेंस ऑफ पंजाब. इसलिए आप देखें कि जब होती है कोई फैसला है, पंजाबी जजेस, पंजाबी आर्मी, पंजाबी सिविल सर्विस, आप पंजाब एक गाली बनता जा रहा है सियासी उसी इस تل مې دا خبره کړې چې په پاکستان بغیر له پنجابیانو بل قوم واکداري نشي کولی. هغه ځکه چې پاکستان اصلي واکداران پنجابي آرمي ده چې آرمي کې 80 سلنه یعنی 80% پنجابیان دي او بیا په لوړو پوستونو هم 80 سلنه یعنی 80% پنجابي افسران واکداران دي. بیا پښتانه، سیندیان او بلوچان دي. په پښتنو کې هغه پښتانه په لوړو پوستونو ټاکل کیږي چې پنجابي ګټو ته وفادار او ژمن وي او د خپل پښتون ولس د وسایلو او مفاداتو ګټو پلورونکي وي. هغه په دې خوښ وي چې د پنجابي میډیا او د پنجابي آرمي افسرانو لخوا د پښتنو د وسایلو د پلورلو په بدل کې په روپو او شهرت ستایل کیږي. د پنجابي آرمي د پاکستان د سویلي حکومتونو په جوړښت او ړنګولو کې فعاله ونډه لري، لکه څنګه چې د پی ټي آی ګوند ته یې په داسې وخت کې د پاکستان واګې په لاس ورکړې چې کوم وخت د پښتون تحفظ مومنټ د پنجابي آرمي د ظلمونو خلاف غږ پورته کړو. پنجابي آرمي خرڅ شوي یا پلورل شوي پښتانه وزیران کړل چې د میډیا د لارې پښتانه په دې دوکه کړي چې تاسې خو په اقتدار کې لویه برخه لرئ، نو ستاسې خلاف د پنجابي آرمي څنګه ظلم کولی شي. فیصلې خو ستاسې پښتانه کوي، خو په دې زموږ پښتانه لا تر اوسه پوه نه دي چې د پاکستان واګې د پنجابي آرمي په لاس کې دي. د پنجابي میډیا د لارې د وړو قومونو ګوندونو هغه مشران چې د خپلو وسایلو د اختیار د خپلې ژبې حق او د پرمختګ خبرې کوي د پنجابي میډیا د لوري پرې د غدارۍ تورونه پورې کیږي او بیا د پنجابي آرمي د فوزي یا غیر فوزي عدالتونو لوري ورته درنې سزاګانې ورکړل کیږي. که خیال مې وي تاسو به په پنجابي میډیا د شهریار افریدي، علي محمد، مراد، پرویز خټک خبرې اورېدلې وي چې څنګه د پنجابي آرمي خوښۍ لپاره په خپلو پښتنو د غدارۍ تورونه پورې کوي. نن یې په علي وزیر، منظور پښتون او د پښتنو په نورو مشرانو چې سیاسي شعور لري او په دې پوه دي چې پنجابي آرمي د پښتنو په وسایلو د قبضه کولو لپاره په پښتنو بې درېغه بمباري وکړي او پښتانه یې په خپله خاوره مهاجرت ته مجبور کړل او بیا یې پرې د پنجاب دروازې هم وتړلې.